د نوي کال پر رسیدو سره خلک خپلو بڼونو او د کورونو مخې ته نیالګي ګلان د دې په هدف کې نه وي چې هغه سیمه هم ښایسته ښکاره شي او هم د هوا په پاکۍ کې مرسته وکړي. نن د نوي کال 2مه ورځ ده. د ښار یو شمېر سیمو کې ګلان، نیالګي او یو شمېر نور شنه ښایسته بوټي پلورل کیږي چې خلک ورته له لیرې ځایونو راځي او دغه بوټي اخلي او د خپلو کورونو په لور ځي. په کابل ښار کې د نیالګیو د څو تنه اخیستونکو سره مو په دې اړه خبرې کړې دي. تاسو خپل سترګو وینئ چې دلته کېنوو، نو هر انسان باید دا کار وکړي، هر سړی باید وکړي، هر فرد د مملکت باید دا کار وکړي. 2-3 ناله باید کېنوي څو د مملکت د دې بدبختۍ نه ووځي. زما نوم زلمی دی، د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. هلته زموږ یو باغ دی، دلته مې یو لږ درختې واخیستلې. نو دا درختې هم د محیط دپاره ګټه کوي. هم یو متل دی وایم ثواب هم خرما ده. خلکو څخه دا غوښتنه لرم چې درختې کښېږي نو هم میوه کوي هم هوا پاکوي. زه نن راغلی یم دلته چې یو 15 دانې د ناجو نیالګي واخلم. څرنګه چې موږ ګورو نوی کال ده، د نوی کال کې نیالګي هر شی ښه کېږي، په دې خاطر چې موږ هېواد پرې ښایسته شي. په ورته وخت کې د نیالګیو او نورو بوټو پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کاروبار خونده نشته. دغه پلورونکي وایي چې تیر کلونه به یې په یوه ورځ کې او بیا ان تر 80 ډول بوټي پلورل، خو اوس دغه رقم ډیر کم شوی دی. په دې اړه به د څو تنو پلورونکو خبرې واورو چې له آزادی رادیو سره کړي دي. معروف ملک زاده یکی از گلفروش‌های شهر کابل که در بلارتن موقعیت داریم. از 15 سال به این طرف میشه که ما در اینمی جای گل و نهال و در اینمی باره کاروبار میکنیم. مگم امسال یک سالی است که در مدت 15 سال اقدر بیکاری و ذلت ما ندیده بودیم. نمیفهمیم که اصلا در حکومت امیدوار به حکومت جدید بودیم. بسیار امیدهای زیادی داشتیم که به حکومت جدید باید چی دستاوردهای به ما بیاید، اما متاسفانه بدبختانه که ما بیخی از لحاظ دکانداری و فرمداری و پرورش نهال و گل خود نمیتونیم که به میا برسانیم. حتی ما به روزگار خود ایران ماندیم. پارسال ما روزانه تقریبا 50 یا 60 یا 70 نیال به فروش میرسانیم و امسال متاسفانه که 10 15 الی 20 نیال به فروش میرسه. کابل ښاریان وایي هر څوک باید د کور دننه او بیرون یوه ونه کېنوي، ځکه چې دا د هوا د پاکوالي او د ښار د ښکلا سبب کیږي. هر کال د افغانستان په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د حکومت، سوداګرو او عامو خلکو لخوا د میوو، ګلانو او ډول بوټي کېنول کیږي چې دغه کار د هیواد په ښېرازۍ کې مهم رول لوبولی شي. ابراهیم صافی، آزادی رادیو، کابل.